مبارک شي پښتنو د پېښور نه تښتول شوې جینۍ چې کومه ده هغه بیرته روغ رمټه ترلاسه شوه او د دغه جینۍ د بیرته ترلاسه کولو دپاره د سیند پولیسو ډیر سخت سرچ اپریشن د کچې د ډاکوانو پر ضد ترسره کړو. په نتیجه کې دغه جینۍ بیرته خپلو رشته دارو ته خپل مور او پلار بیرته ترلاسه شوه. خو په دې کې د ټولو نه زیات کریډټ چې دی نو زه هغه د سوشل میډیا هغه انفلوئنسرز ته، هغه کریټرز ته، هغه خبریالانو صحافیانو ته ورکوم کومو چې د دغه جینۍ دا سټوري چې کومه ده، دا خبر چې کوم دی، دا ایشو دا په سوشل میډیا باندې بار بار هایلایټ کړه او د دې ایشو نه هیڅوک نه خبر. خو کله چې دا سوشل میډیا لا دا ایشو راوړی شوه، دا سټوري راوړی شوه، نو کروڑونه پښتنو ته دغه میسج دا आवाज ورسېدو. د هغې نه پس پښتانه یونایټ شو، ځکه چې پښتانه په خپل غیرت باندې خپل سر ورکولو ته هم تیار وي او چونکې دا زمونږ د ټولو پښتنو د غیرت د ننګ ناموس یو معامله وه او زمونږ یوه ماشومه چې کومه ده نو هغه د کچې ډاکوانو تښتولې وه، په هغې تشدد کړی و. پښتانه چې د دې حالاتو نه خبر شو نو ټولو پښتنو په ګډه سره خپلې قافلې روانې کړې او هغې حکومت ته هم دا خبرداری ورکړه که حکومت کمزوری وي، که ادارې کمزوري وي نو موږ نه یو کمزوري او موږ په خپل زور د خپل مټ په زور دغه خپله ماشومه د کچې د ډاکوانو نه رازادوو. خو صرف موږ ته دې اجازت راکړی شي، موږ ته دې لاره راکړی شي او موږ د کچې د ډاکوانو طاقت او زور ګورو چې دا څومره طاقتور او خطرناک خلک دي. کله چې د پښتنو قافلې د کویټې او خیبر پښتونخوا نه روانې شوې نو د سټیټ او ریاست په ادارو باندې هم پریشر او فشار راغی او هغې هم په خاصه توګه د صوبه سیند چې کوم پولیس دي هغې خپل سرچ اپریشن نور هم تیز کړو او بالاخر دغه ماشومه چې کومه ده دا بیرته صحیح سلامته ترلاسه شوه. اوس بل خوا رابشم هغه پوینټ له چې په دې کې ځینې کسان چې کوم دی دا تنقید هم کوي چې دا ماشومه اغوا شوې نه ده بلکې دا خپلې مور په 8 لکه روپو باندې په یو کس خرڅه کړې وه چې د هغه صدام نوم او د دې سره یو پوره نیټورک موجود و. بل یو قاري ته بیا دغه جینۍ استول شوې ده، یعنې په هغه خرڅه شوې ده، هغه بیا وړاندې د کچې ډاکوانو له ورکړې ده، یعنې دا 2-3 ځای چې کومه ده نو دا خرڅه شوې ده. ځینې کسان دا تنقید هم کوي خو په دې موږ داسې یقین نشو کولی. باید چې د دې معاملې دپاره اوس دا داسې په ځای پاتې نشي. د خیبر پښتونخوا چې کوم پولیس دی او په خاصه توګه د پېښور پولیسو ته زمونږه دا پیغام دی چې هغې په دې معامله باندې یو پراپر انویسټیګیشن او تحقیق وکړي چې آیا رښتیا د دې جینۍ په اغوا کولو کې یا د دې په بېدرکه کولو کې د دې د مور او پلار لاس شامل و، د دې د رشته دارو لاس شامل و، که دا تشه یو پروپیګنډه ده چې دغه جینۍ د مور او پلار پر ضد باندې په میډیا باندې د هغې ځینې مخالفین دې ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې پکار ده چې د پېښور پولیس صحیح تحقیقات ترسره کړي.